نن د پښتون آباد و یو تناره ته چې 100 ټکټره ورلوېدلي دي در اوسې لا وایي درک نه دی نن یوې دانې ریل ګاډیانې برای د شپې پر یوه بجه د یو مسکین سړي په سرای ورننوتلي دي در اوسې لا وایي په یوه خونه کې نه دي معلومې شي ټولو خونه ورته نن یوې ریل ګاډیانې په یوه خونه یې ورننوتلي دي لا وایي د دا خونې څه روپۍ نه دی معلوم دی پکې نه درکه دي چې چیرې به ودرېږي ښه د زاړه چمنه څخه 3 دانې ستړي پشانې نن د ځنګلو کسبانو ته په خیریت راورسېدې په خیریت د ځنګلو کسبانو ویلي دي چې موږ د تاوانو د تاوانه ځان نه دی خلاص کړی 8 دانې جلبندان 15 دانې کوټیان 11 دانې لرې 900 دانې پښې 1 دانه کلمه چې نیولې ده تېره په بله میاشت کې وویل سوله چې یو لرې د یارو د پاټک راودې خواته در تحقیق لاندې ونیول سو دا نور شیان یې د ځانو سره وړي خبرونه تاسې د واشنګټن څخه اورئ د واشنګټن 3 دانې غوماشې چې د کراچۍ پر ښار پر یو شناخته ښځې خواره کوي پر غولانځه باندې نن کښېنستله ودې چې اټکلی ووایې چې د خپل قدرت یې ولې ژر د لاسه د څه ووتی د ډېرې خواشنۍ د لاسه په صوبه سرحد کې نن 9 دانې ګامیشې په اوبو کې غیبي شوې په کوټه کې په ګوړه هسپتال کې نن د 9,000 د غواوو د خندا د لاسه یې زاره چاودلې ده دا چې ولې محمد بابا و میدانۍ ته خبر ورکول زه دغه مرسته د روانه ده د بدبویې څه یوې خوا او بلې خوا ته مه سره ځغلئ د کوټې وسپیانو ته وویل سوله چې تاسې به ټوله ورحاضرېږئ که ورحاضر نه سئ بیا په بازار کې د وږي په باره کې ته د شکایت حق نه لرئ جرامدل د کوندل زوی د شرمدل وزوی ته وویل ول یو کوچنی مرغومی را رانیسه د ده د لاسه نن وګوړه هسپتال ته داخل شوی دی ډاکټران وایي چې موږ په لړمانۍ کې ورګرځېدلو 7 دانې مخکې بلې 4,000 شمع ګروپ 9 لنګه سماوار اوبه 1 دانه د وجغونې ستن د لړمانه سره ایستل شوې ده په دغه حال کې نن د دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې دې دنیا ته ور وسپارل سو غوښې د ګلمنډۍ پر چوک په ټولو کسبانو باندې نن تقسیم شوې کوټه ملک وخترې رانیولې دي د 1 کال کېږي چې ور پسې بل دي لا یو جوش ته ځان نه دی رسولی په دې به څه واخلي د افغانستان د نجونو څخه 1 دانه چرپایي چونګاش نن د غرمې پر 10 بجې د پنجاب پر 7 غواو باندې خورا بد حمله پر شوې ده وایي چې ولکۍ نشپته غولانځې د یوه چونګاش د بیخه چینې کښېني د یو هلک د سرودنې څخه یوه شپږه د یو سیاسري د سرودنې څخه نه د نیکۍ کې چې ایران ته په خپل سر د ګوریزۍ په اثر سره پر یو نوي بادر باندې ور واوښتل ایران ورته ویلي دي چې ما هم د تاوانو د تاوانه ځان نه دی خلاص کړی د ګوریزۍ دغه مالونه په دې رقم یې نومونه دي نومونه یې واورئ چې څومره مالونه یې و پاکستان ته په خپل سر پر دې ډول وراړولي دي شعري چې دی 8,000 توپه د خره خندا 4,690 ګزه د شرمسکي خندا من کې پر 0 د اوښ ارمان 11,293 سانتي د کرکه بټونه 15,000 جوړې د خوشحال درواغ 490 منګیه د ایران پر سره 2 شپږه چې نکللې ده کوي کې لا وایي اوس هم در تحقیق لاندې